السلام علیکم. د اترنګ ادبي خپرونې درنو لیدونکو خپرونې ته ستړي مشئ. خوشاله یو چې په یوه بله خپرونه کې ستاسې قدرمنو سره یو. د خوشحالۍ ځای ده چې دا ځل راسره په دې خپرونه کې ځوانه شاعره او لیکواله اغلې مینه طوطاخیل مېلمنه ده. د اترنګ په دې ادبي او هنري خپرونه کې به چې تقریبا 1 ساعت به دوام وکړي د ځوانې شاعرې او لیکوالې مینه طوطاخیل سره د هغې په شاعرۍ، لیکوالۍ او هغو تجربو چې دی په شعر او لیکنه کې لري خبرې ولرو. له تاسو درنو مهیله ده چې د خپرونې تر پایه ملتیا وکړئ او خپرونه راسره تر پایه بدرګه کړئ. په پیل کې اغلې مینه طوطاخیل تا ته ښه راغلاست وایم. خپرونې ته ستړی مشئ. خوشحاله شو چې زموږ بنه دې ومنله او د اترنګ په ادبي خپرونه کې موږ سره مېلمنه شوئ. نړۍ مننه کوم، سلامونه وړاندې کوم. زه هم په خپل وار سره او نیکې هیلې قدرمن ورورکه تا ته او د اترنګ هنري او ادبي خپرونې له لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. هیله ده چې سرلوړي او ارامه واوسئ. اغلې طوطاخیل ډېره مننه. بس خوشحاله شو چې زموږ بنه دې منلې او خپرونې ته راغلی. ډېره مننه کوو انشاءالله په دې هیله چې په خپرونه کې موږ سره تر پایه اوسئ او هغه پوښتنې چې تاسې په شعر و شاعرۍ کې لرئ له تا کوو او په مکمل ډول هغې ته انشاءالله ځوابونه وایي. مخکې له دې چې پوښتنو سوالونو ته راشو، پیل به له شعر وکړو. اغلې طوطاخیل مهرباني وکړئ بس په پیل کې دې راسره یو شعر مینوالو ته ډالۍ کړه. ولې نه، یو غزل دا وایي چې نه بخشش نه په ډالۍ کې د راغلې، نه بخشش نه په ډالۍ کې د راغلې، خپلواکي د تن په وینو مونږ ګټلې، او زمونږ حق ولا انګریزه مو کړه خپله، لکه ناوې په سینګار مو راوستلې، ډېر ښه دی. او کور په کور دغه ملت قرباني ورکړه، د تنوینو باندې هر سړی کړه ښکلې، او خفه نشي د افغان باتور ملت کې، دا مزل د بختور شه نازولې. ډېر عالي دی، ډېر ښکلی. او د هیواد پیغلې زلمیان داسې نارې کړي، سر او مال مو در نظر شه هزار ځلې. څنګه د هیواد پیغلې زلمیان؟ د هیواد پیغلې زلمیان داسې نارې کړي، سر او مال مو در نظر شه هزار ځلې، او شاه غازي امان زمونږ د سترګو تور دی، حماسه یې هر وګړي د ستایلې. ډېر ښکلی دی. ډېره مننه. او څاڅکي څاڅکي د زړې وینې پرې توی شوې، څاڅکي څاڅکي د زړې وینې پرې توی شوې، مینې کله چې د ننګ کرښې لیکلې. ډېر ښکلی، ډېر ښه دی. بلا خوند یې وکړه په دې هیله چې د اورېدونکو هم خوښ شوی. مینه طوطاخیل دا راته ووایي چې څه تاثیراتو باعث د څه شو چې تاسې د شعر دنیا ته راشئ، شعر ولیکئ، په دغه برخه کې څه تاثیر در باندې وشو؟ او دا خو ما خپل شوق او علاقه وه، مینه مې وه ورسره. د ماشومتوبه به مې د شعر او شاعري سره ډېره مینه لرله، نور شعرونه به مې ډېر په مینه اورېدل او لوستل به مې، هماغه علاقه مې وه، نو هماغه مینه مې وه چې ما قلم راپورته که اوس د چا خبره څه ناسمات وړ شعرونه لیکمه. نو ډېر ښه، ډېر ښه. دا رښتیا خبره ده او فطرتاً که له یو شاعر او لیکوال پوښتنه کوې چې څنګه شاعر شوی، شعر دنیا ته څنګه راغلی، د هغې ځواب همدا وي چې مطالعه مې کوله، شعرونه مې لوستل، د شاعرانو د لیکوالو سره ناسته ولاړه. یعنې دا طبیعي ده، هر څوک چې له شاعرانو لیکوالو سره کیني ضرور به شاعر او لیکوال کیږي. نه، دا خو ما په نظر دا خبره به غلطه وي چې هر څوک د شاعر سره کیني هغه به شاعر سي، یا د لیکوالانو سره کیني هغه به لیکوال سي. شعر خو یو الهام ده، خدای ورکړه ده چې خدای پاک په چا پیرزوی کړي، نو خدای پاک ورته ډالۍ کوي، نه والا که په ډېر زیار وي، نه والا که په ډېر زحمت وي. صحیح، رښتیا. ښه، څومره وخت کېږي چې مینه طوطاخیل شعر لیکي؟ ما د شاعري خو ډېر وختونه کېږي. زه د مکتب په اووم اتم صنف کې وم چې ما شعرونو ته مخه کړې ده، نو بیا هغه د اوس وخته پورې ډېر کلونه وشي، او 10-15 کاله به کېږي. ډېره مننه، ډېره مننه چې موږ سره د اترنګ په ادبي او هنري خپرونه کې شعرونه به هم درنه اورو، خبرې به هم کوو. او ښه، په دا دومره موده کې به تاسې ډېره شاعري کړي، که راته ووایې څومره شاعري به مو کړي او په کومه برخه کې به مو کړي؟ شعرونه خو مې یو خو مې کتاب چاپ کړی ده، او بل دا چې څه ناڅه دا ټول راټول شي، څه کم او زیات 500 غزلې مې لیکلې دي. همدا شاعري مې ټوله ډېره زیاته چې راټوله کړې، هغه مې د غزل په برخه کې راټوله کړې ده، او څه ناڅه لنډ سندرې دي او څلوریزې دي، ټپیزې دي،
خو ډېره شاعري مې سره راټوله کړې ده، هغه د غزل په برخه کې ده. ډېر ښه ډېر ښه، څومره ښه. ولې په پښتنه ټولنه کې ځوان شاعر پیل له غزله کوي؟ علت یې څه وي؟ که خوږلني وي پکې، هلته که موږ ګورو د خوږلنۍ ترڅنګ قافیه ردیف وزن ته وګورو او رقم سخت برېښي، خو بیا هم که له ځوانه شاعره پوښتنه کوي هغه جواب همدا وي چې پیل مې له غزله کړی. علت یې څه وي؟ زما په نظر خو یو خو چې غزل د چا خبره تا مو اوس یادونه وکړه چې غزل خوږ فورم دی، هر څوک کولی شي مثال په یو بیت کې د خپل زړه بړاس پکې وباسي، په بل بیت کې مثال بله موضوع پکې راولي. یو خو زما له نظر، البته نور شاعران به کیدای شي نور نظرونه ورکړي، نو د ما له نظره دغه علت داسې کولی شي یو شاعر خپل هغه د زړه براس پکې وباسي، او بل داسې اسانه فورم ده زما له نظر، صحیح د وزن او قافیه به برابروي. صحیح، رښتیا ده. او بالکل دې ته به ګورې. ښه، تاسې خو لیکنې هم کوئ، مینه طوطاخیل په نثر کې هم ډېر زیات کار کړی، ناولونه یې لیکلي، لنډې کیسې. دې ته به وروسته راځو، تاسې د کتاب خبره هم وکړه، په دې هم بحث کوو چې څومره کتابونه هم لیکلي. خو همدلته په نظم کې پاتې کیږو. د شاعرۍ پیل مو څنګه ول؟ سخت و، اسانه و؟ چا در سره همکاري کوله؟ چا در سره همکاري وکړه که نه؟ ولې نه، د نیکه مرغه زه ووایم چې د هر کار هغه پیل چې وي هغه حتما هرومرو ستونزمن وي. نو ما چې کله شاعري ته مخه کړه، په کور کې خپل پلار مې ډېره کومک راسره کړی، تعلیم راسره کړی د شعر په لیکلو کې، او دغسې بیا په ښوونځي کې په پوهنتون کې هغې ما استادانو غوښتل ما ته پل په پل مرسته راسره کړې ده، د شعر لیکلو ته یې هڅولې یم. نو د دغوی همکاري وایي، دوی مرسته وه چې ما هغه کلم په مځکه کې کېنښود. ډېر ښه. تشویق، هڅونه په یو ټولنه کې څومره تاثیرګذاره دی؟ د ځوانانو لپاره څومره ګټور دی؟ او بیا په کور کې چې داسې یو څوک وي چې هغه خپل کشران او د دغسې د مسلک د هنر له ډګره دغه خلک تشویقوي، څومره ګټور تمامېدلی شي؟ دا خو ډېر ګټور تمامېدلی شي. هر هغه څوک چې ملاتړ وی ونه لري، هر هغه کس چې یو داسې څوک ونه لري چې هغه سپانسر کړي، نو معلومدار خبره ده چې هغه به په ملا ماتېږي او پرمختګ نشي کولی. نو هر هغه کس چې یو کار ته، یو نیک کار ته دی البته چې هغه مخه کوي، نو خو باید د کورنۍ غړي دغسې ټولنه هغه ته لاس ورکړي، د ملا تېرې سي تر څو هغه په مخ لاړ سي. په دې هیله مننه چې په دغه ادبي او هنري خپرونه کې له موږ سره یو خپلې تجربې له ګرانو او قدرمنو اوریدونکو سره شریکوي. ښه، کوشش به کوو چې خبرې او سوالونه کم کړو، شعر د ډېر واورو، لیدونکي اوریدونکي به ستا شعر ته منتظر. نو څنګه دې خوښه ده چې یو شعر دې ورسره شریک کړي؟ خوشحاله به شو. ولې نه، مهرباني. او مننه له تاسو څخه هم زه ډېره کوم چې ما ته مو دومره وخت راکړ چې خپله خپرونه کې د ما د سلاسمات ګډ شعرونه اوریدونکو ته ورواړوئ. مهرباني. بس یو شعر دې ورسره شریک کړه، خوشحاله به شو. وای نور راویښ شئ، را بیدار شئ پښتنو، درست روان د ننګ په لار شئ پښتنو. ډېر ښه دی. ټوپک کېږدئ قلم ګوتو ته کړئ پورته، ټول د علم طرفګار شئ پښتنو. ډېر ښه دی، ډېر ښکلی دی. ډېره مننه. او یو لښکر شئ سوکالي ته ملا کړئ کلکه. څنګه یو لښکر شئ سوکالي ته ملا کړئ کلکه؟ د غماز د سترګو خار شئ پښتنو. ښکلی دی، ډېر ښه دی. مهرباني. او لاس تر زنې ناسته مه کړئ کنه، ټول به ناپوهۍ کې را ایسار شئ پښتنو. دا خو ډېر ښه دی، دا خو یو ځل بیا ووایه. او لاس تر زنې ناسته یې مه کړئ کنه، ټول به ناپوهۍ کې را ایسار شئ پښتنو. ډېر ښکلی دی، ډېر عالي دی. ډېره مننه. او د میړانې سیال مو نشته په نړۍ کې، د میړانې سیال مو نشته په نړۍ کې، د میړانې سیال مو نشته په نړۍ کې، خپل تاریخ نه خبردار شئ پښتنو. ډېر ښکلی دی، ډېر ښه دی. او اتفاق به مو یو ځای کړي، او یو موټی په نفاق به تار په تار شئ پښتنو. ډېر ښه دی، ډېر عالي دی. او د غازي امان په شان ته میړني شئ، خپل هیواد ته وفادار شئ پښتنو. څنګه دا خو یو ځل بیا وایه؟ د غازي امان په شان ته میړني شئ، خپل هیواد ته وفادار شئ پښتنو. ډېر ښه دی. او د غفلت خوبونه پرېږدئ تورو شپو ته، د غفلت خوبونه پرېږدئ تورو شپو ته، شپو ته سر راپورته کړئ، هوښیار شئ پښتنو. ډېر ښکلی دی، ډېر عالي دی. ډېره مننه. او مینه تل درته دعا کړي هر ډګر کې، مینه تل درته دعا کړي هر ډګر کې،
په امان د کردګار شي پښتنو. ډېر ښکلی دی، ډېر ښه دی. مینه توتاخیل پخوا چا تشویق کولی، اوس مو تر شا څوک دي؟ مخکې خو تاسې ویلي چې کورنۍ، خو داسې نور څوک شته چې تاسو تشویقوي؟ ملګري، دوستان په ټولګي کې، همداسې په بنډارونو کې داسې څوک وي چې تاسې تشویقوي؟ یا په ټولنیزې رسنۍ دي نن سبا، فیسبوک دی، که په دغه اړه راته ووایي. او پخوا د نیکه مرغه د کورنۍ ملاتړ ما سره پخوا هم و، اوس هم شته، همداسې دوستانو، همداسې د ښوونکو ملګرو چې زه تل ترېنه مننه کوم. او که د فیسبوک له لارې ووایم، فیسبوک کې هم د سوشل میډیا له لارې زه تل خلکو هڅولی یم، تل یې ماته نیک نظرونه راکړي دي، همیشه یې ماته دا ډاډ راکړی ده چې زه باید خپله شاعري مخته یوسم. ښه، ډېر ښه. د ځوانو شاعرانو لپاره، خصوصا ستاسې غوندې خلکو لپاره، فیسبوک، ټولنیزې رسنۍ، سوشل میډیا څومره ګټوره توانېدلی شي چې په دغه برخه کې کار وکړي؟ په اوسني عصر کې خو ښکاره خبره ده چې ټکنالوژي پرمختللې ده، نو موږ ځوانان هم باید پل په پل ورسره مخته لاړ شو. که موږ خپلې لیکنې، خپل شعرونه په سوشل میډیا کې وړاندې نه کړو، نو خلک به څه خبر شي چې موږ څه لیکلي دي یا څه موږ سره پټ شته. صحیح. نو لکه ماته چې فیسبوک دومره ګټه رسولې ده، همداسې نور ځوانانو ته هم زه د هغوی نه دا هیله کوم چې خپل شعرونه مثال د فیسبوک له لارې خپاره کړي، سوشل میډیا کې هغوی خپل شعرونه ورکړي، تر څو خلک خپلې لیکنې او نیک نظرونه ورسره شریک کړي، نو دا به ډېره ګټوره کار وي. په دې هیله چې ځوانان په سوشل میډیا کې د شعر په برخه کې یا د نثر برخه کې هغه څه وړاندې کړي خلکو ته چې خلک یې تشویق کړي او ویې هڅوي. ښه، په کوم وخت کې شعر لیکئ مینه توتاخیل؟ هدف مې له خوشحالۍ، خفګان، نور داسې وخت وي، تاسې په کوم وخت کې شعر ډېر لیکئ؟ شعر خو والا که په دغه کړه درته ووایم، نو په خوشحالي کې مې هم والا لیکلی وي، په خفګان کې مې هم لیکلی وي. هغه پیښه، هغه حادثه چې انسان ترې او شاعر ترې متاثره شي، نو شاعر ته فرق نه کوي که هغه د خوشحالي وي که د خفګان وي، نو هغه خپل شعر پکې لیکي. ښه، بیخي صحیح ده. طبیعت، چاپېریال څومره در باندې تاثیر کوي چې تاسو ته شعر ولیکئ؟ کله کله داسې سړی وګوري، ګرد چاپېر غرونو ته وګوري، دښتو ته وګوري، ونو بوټو ته وګوري، د شاعر لپاره، او بل تاسې یو شاعره یاست، تاسې په دې برخه کې به ډېر شعرونه لیکلي، اوږده کلونه وشوي تاسې شعر لیکئ. څومره تاثیر ګزاره ده، څومره خوشحالي او څومره د شعر هغه مینه تاسو ته درکوي؟ ښکاره خبره ده چې ښه طبیعت، ښه چاپېریال ښه اغېزه لري په شاعرانو باندې، لکه په نورو انسانانو چې لري. او همداسې که ووایم چې بد چاپېریال، بد هېواد، هغه هېواد چې تناخوالي وي پکې، تاوتریخوالي وي، نو ښکاره خبره ده لکه نور وګړي چې اغېزمن کېږي، شاعر د هغې 2-3 چنده اغېزمن کېږي، او د هغه شاعري معلومداره خبره ده چې هغه کې به خوند او رنګ نه وي. بیخي سمه ده. ښه، مهرباني وکړه بس د خپرونې په دې برخه کې د لیدونکو اورېدونکو سره د یو بل شعر شریکه، خوشحاله وشو. مهرباني. ولې نه؟ وایي نور نه کړم اشنا تا ته انتظار، په تورو شپو کې تیر زور مې پاتې نه دی، لیونیه په بڼو کې. ډېر ښه دی، ډېر ښکلی. او زما په شان کباب داسې بل مشه په سکروټو، ستیمه شه څوک داسې د هجران بلو لمبو کې. ډېره لیلا، ډېر ښکلی دی. ډېره مننه. او چې ته نه یې نو چاته له پسري او سینګار وکړم، ګلونه چاته کښېږدمه جانانه په کمسو کې. ډېر ښه تصویر دی. دا یو ځل بیا ووایه چې ته نه یې جانانه. چې ته نه یې نو چاته له پسري او سینګار وکړم، ګلونه چاته کښېږدمه جانانه په کمسو کې. ډېر ښکلی دی، ډېر ښه دی. همیش مې زوروي دا ستا یادونه ظالمان دي، تل مالګې دوړوي زما د زړه په پرهارو کې. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. ته یو ځل بیا ووایه. همیش مې زوروي دا ستا یادونه ظالمان دي، تل مالګې دوړوي زما د زړه په پرهارو کې. څومره درد دی، ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی. او اوس مه راځه د وصل تلوسه مې زړه کې نشته، اوس سپین تارونه ډېر شول زما د سر تورو ویښتو کې. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی دی. ډېره مننه. او چې ته له کلي تللې شرموله مې لاليه. څنګه؟ چې ته له کلي تللې؟ تللې شرموله مې لاليه، ما ژر په زړګي لاس کېښود چې مه ژاړه کوڅو کې. ډېر ښکلی دی، کلیوال تصویر دی. دا ښه ځل بیا ووایه. او چې ته له کلي تللې شرموله مې لاليه، ما ژر په زړګي لاس کېښود چې مه ژاړه کوڅو کې. ډېر ښکلی دی.
ډېر ښکلی دی. او هېرېږي به مې څنګه زما د مینې لیونیه مدام دې یادومه په سندرو او ټپو کې. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی دی. په دې هیله چې د اورېدونکو هم خوښ شوی ډېره دی. مننه. مینه توتاخیل د شعر د ښه کولو لپاره له کومو لارو چارو کار اخلئ؟ مطالعه کې د خلکو کتابونه، شعرونه، خپله کوشش کوئ چې شعر ډېر ولیکئ که څنګه؟ داسې نورې لارې هم شته؟ دا د شعر د ښه کولو لپاره که زه درته ووایم چې ښکاره خبره ده دا خو ټول پوهېږو چې شعر یو الهام دی. خو دا الهام که موږ پیاوړی کړو هغه ته باید موږ مطالعه وکړو، هغه ته موږ باید زده کړې وکړو تر څو یې موږ هغه شاعري چې کومه ده هغه په اصولو باندې برابره وي. نو زه هم د شعر لپاره د دې لپاره مې چې شعر لږ ښه سي، هغه د چا خبره له ماتو ګړتوب نه لږ راوځي، نو د هغه لپاره ما هم د مطالعې لاره غوره کړې ده، هغه زده کړې ورته کوم. ښه، ډېر ښه. دا د الهام خبره وکړه. ځینې ملګري وایي چې شعر الهام نه دی، هغوی په دې باور دی چې شعر الهام ځکه کېدلی نه شي چې که الهام کېږي خو یو بیت په کېږي یا دوه بیته، نور کار ته ضرورت لري او ریاضیت دی، دلته د ریاضیت خبره کېږي. تاسې هم په دې فکر یاست چې همداسې دی شعر بیا ریاضیت ته ضرورت لري، دواړه سره ملګري دي او که نه؟ نو په دغه هکله باید ووایو چې شعر الهام خو دی نه خو انکار نسو کولی، ځکه ځینې داسې خلک دي چې هغه ولاکه په ټکي هم خبر وي، داسې شاعران دي چې هغوی زده کړې بیخي نه وي کړې، هغوی لیک او لوست نسي کولی، هغوی د ټولو نه ښه شعر لیکي. رښتیا ځکه چې شعر یو الهام ده، که الهام نه وای خو هغوی به هم شعر نسو لیکلی ځکه هغوی زده کړې نه دي کړې. خو دا خبره هم بیا ضرور ده چې د شعر د الهام دا کوم الهام چې موږ ته راځي، دا کوم د چا خبره چې یو دوه درې بیته راځي، هغه ته باید موږ ریاضت وکړو، هغو ته باید موږ مطالعه دومره ولرو چې د عقل هغه خپل شعر، خپل غزل، نو د مطالعې له مخې، د وزن، د قافیې له مخې موږ هغه خپل شعر پای ته ورسوو. زما ملګري دي همدا ستا خبره به زه تایید کړم او درسره به ومنم. هغوی کله کله چې ورسره زه ناست یم هغوی وایي چې شعر ریاضیت ته ضرورت لري. هغه هدف دا وي چې کله ورته ووایي چې یو شعر راته ووایه تر اوسه پورې مې ورته خالونه نه دي والي، هدف دا وي چې قوي کړی نه یې کار یې پرې نه یې کړی، نو وایي چې کله ورته خالونه ووایي تا خبره چې خالونه ورته کېږدو بیا به نو تاسې وړاندې کوو. نو مطلب دا چې د ریاضیت خبره ده که نه چې لږ به یې سړی قوي کوي کار پرې کوي، الهام خو به یو بیت کېږي. ښه، د غزل د ښکلا دپاره، د غزل د قوي کولو لپاره څه کول پکار دي چې موږ د هغې نه استفاده وکړو؟ ښه قافیه، ښه ردیف، که داسې نور څه هم شته؟ د غزل د نوي کولو لپاره، تازه کولو لپاره، د هغه د ښکلي کولو لپاره موږ باید داسې تازه کلمات استعمال کړو، یعنې هغه کوم ځانډنې کلمې چې دي ډېر د شاعرانو چې کارولې دي موږ باید هغه ونه کاروو او فکر وکړو او سوچ په دې وکړو چې موږ داسې یو تازه کلمات یا د ټولنې د پرمختګ سره موږ باید د خپل غزل هم مخ ته بوځو، داسې نه چې موږ خپل غزل په شا باندې پاتې او ټولنه پرمختللې، نو هغه غزل بیا په اوس وخت کې چې ووایي هېڅ خوند او رنګ به ونه لري. نو د دې لپاره چې د موږ شعر رنګین وي، اول خو الفاظ ورته ضروري دي چې الفاظ ورته نوي کړو، ښکلې کلمې پکې وکاروو، یعنې تکرار شویو کلمو څخه ډډه وکړو، او بل دا چې د ټولنې د پرمختګ سره سم خپل هغه شعر او شاعري هم مخ ته بوځو. ښه، خپله مو د چا شاعري خوښېږي چې تاسې خوښوئ، مطالعه کوئ، داسې څوک شته؟ خپله خو ټول شاعران راته د قدر وړ دي، ټول راباندې ګران دي، او هر هغه غزل چې د ما احساسات پکې راوکارول سي او هر هغه غزل چې هغه کې خوند او رنګ وي، هغه که د هر شاعر یې ماته د قدر وړ ده او یا یې مې خوند راکوي. خو په پخوانیو شاعرانو کې بیا د رحمان بابا شعرونه لږ ډېر مطالعه کوو او ډېر یې لولم. بس په دې هیله چې همدغسې خپله مطالعه تازه وساتئ، مطالعه وکړئ د مشرانو، همداسې نوو شاعرانو، د لیکوالو. ښه، نو څنګه دې خوښه ده چې د خپرونې په دې برخه کې نو یو بل شعر واورو؟ ولې نه، په دې برخه کې به یو شعر د ښځو په هکله ووایم. وایي بې له زده کړو ښځه څه ده؟ بې له زده کړو ښځه څه ده؟ بې له زده کړو ښځه څه ده، په مثال د یوه ړانده ده. بې له زده کړو ښځه څه ده، په مثال د یوه ړانده ده. شپه او ورځ پکې ځورېږي، ستړې تل له ژوندانه ده. ډېر ښه دی، ډېر عالي دی. او ناامیده او ناهیلې له هر څه یې زړه سپېره ده. او په توپیر یې پوهه نه شوه چې څوک بد ده او څوک ښه ده. په توپیر یې پوهه نه شوه چې څوک بد ده او څوک ښه ده. او له کتابه د محرومه ناسته سر په زنګانه ده. دا څومره ښه دی، د کتابه د محرومه ناسته سر په زنګانه ده. ډېره لري.
او د خپل حق غوښتنه نه کړي. څنګه؟ د خپل حق غوښتنه نه کړي په هر ځای کې چوپه خوله ده. ډېر ښکلی دی. مننه. او له قرآنه نه خبره د ژوند چارو ته بې زړه ده. واه ډېر ښکلی دی. او ژوند یې ټول بې مینې تېر کړ ما او تا ته په کاته ده. ژوند یې ټول بې مینې تېر کړ ما او تا ته په کاته ده. بالکل. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی. مینه طوطاخېل څه غواړي ټولنې ته د شعر په واسطه باندې څه ورکوي؟ زه خو د شعر په ویلو سره غواړم چې خپلې ټولنې ته هر هغه څه ورکړمه چې تر وسې مې پوره وي، خو هغه باید د سوکالۍ د پرمختګ لپاره یو څه وي. هغه داسې شوي څه زه ورکړم خپلې ټولنې ته چې ما ټولنې نه بدبختي ورکه کړي، تاوتریخوالی ورک کړي، کورني تاوتریخوالونه دا ډېر په شعرونو باندې حل کېږي، په ښه خبره باندې حل کېږي، په یوه ښه ادبي ټوټه باندې ورک کېږي. نو زه هم دا هیله لرم چې د ما شعرونه یوې ټولنې ته نه کېږي، حد اقل یوې کورنۍ ته یو کس ته دومره احساس ورکړي چې هغه د تاوتریخوالي نه ډډه وکړي، هغه او خپل ژوند په مینه او سوله کې تیر کړي. ډېر ښه. تا د سولې خبره وکړله، پرمختګ خبره وکړه. تا ته یې څه درکړي تر دې مهاله؟ څومره سکون، څومره آرام، څومره خوشحالي؟ ما ته خپلې شاعري ډېره خوشحالي راکړې، پرمختګ یې راکړی دی، همداسې هغه د زړه کوم سکون چې دی هغه یې راکړی دی، همداسې د ټولو نه لویه خبره چې کومه یوه ده هغه د خپلو هېوادوالو د خپلو دوستانو ملاتړ چې دی هغه یې ماته راکړی، دا ماته د ویاړ خبره ده. ډېر ښه. ښه اوس راځو نثر ته. تاسې په نثر کې هم کار کړی دی، ناول هم لیکلی، لنډې کیسې هم لیکلې دي. د نثر په کومه برخه کې زیات کار کړی؟ که دا راته ووایې. د نثر په برخه کې مې څه ناڅه لنډې کیسې لیکلي دي چې مخکې به په ورځپاڼو کې چاپېدلې، خپرېدلې به، خو اوس له بده مرغه که ووایمه هغه خپرونه په ټپه درېدلې ده، اوس نه چاپېږي، خو خیر توکل په خدای. او ناول برخه کې مې کار کړی دی، او یو ناول مې د ولور په نامه لیکلی دی چې پای ته هم رسېدلی دی. یو بل ناول چې ده هغه نه مې هم لیکنه پیل کړې ده چې په لنډه موده کې به هغه ناول هم خلاص وي. ښه. شعر به مو مشر وي او که نثر؟ که دا راته ووایې یعنې پیل مو په شعر کړی دی، په نثر او که په شعر باندې؟ او ډېره ښه ده. په دې باره کې به درته وایم چې په عمر کې هغه لکه یې مور نه چې پوښتنه کېږي چې کوم اولاد یې مسیر ده، په دې هکله به درته ووایم چې د ما هم د شاعري چې ده د نثر نه مسیره ده. شعر مې مخکې شروع کړی ده، نثر ته مې په دا لنډو وختو کې یعنې د شعر نه وروسته بیا مې نثر ته مخه کړې ده. ښه. تاسې خپله په کومه برخه کې ډېر ارام یاست او قلم مو ښه ځلېږي چې تاسې کار کوئ، او کومه برخه ډېره زیاته خوند درکوي؟ په شعر کې ډېر کار کوئ که په نثر کې؟ یعنې تا ته کوم برخه ډېره ښه ده؟ پخوا که درته ووایم پخوا به مې ته نه په شعر کې قلم ښه چلېده، ارامه به وم پکې، خو اوس مې چې کله نثر ته دا ډېره مخه کړې ده، نو اوس ماته ستونزمنه خبره نه ده، په دواړو کې کولی شم ارامه اوسم او قلم مې پکې روان ده. ډېر ښه چې موږ سره په خپرونه کې یاست. درنو اورېدونکو، د اترنګ ادبي او هنري خپرونه په خپرونه کې را سره ځوانه شاعر او لیکوال اغلې مینه طوطاخېل مېلمنه ده. ښه، ډېر ښه اغلې مینه طوطاخېل، د ناول په اړه راته ووایې چې څو ناول هم لیکلي تا وویله، او څنګه دی په اوس وخت کې لیکل درته څومره ښه دي، سخت دي، اسانه دي؟ ناولونه خو مې 2 ناوله لیکلي دي، یو د ولور په نامه ده چې هغه ختم شوی دی، یعنې کار یې خلاص ده، او یو بل مې هم شروع کړ چې هغه بیا په بدو کې د ښځو ورکولو په هکله ده، هغه نیمایي ته مې رسولی ده، نو لږ کار یې پاتې ده، توکل په خدای هغه به هم خلاص شي. او لنډې کیسې مو څومره لیکلي؟ لنډې کیسې خو مې په شمار که درته ووایم شمار کړې مې ولا کوي، خو ګډې وډې دي، نو یو 50 کیسې به وي، یو 40. څه غواړئ له دغه لارې، د ناول د لارې، د لنډې کیسو لارې ټولنې ته څه غواړئ؟ د ټولنې هنر، د ټولنې اصلي فرهنګ یا کلتور وړاندې کول، او که داسې نور څه هم شته؟ په دې برخه کې که زه درته ووایم ناولونه او لنډې کیسو کې که د هېواد یا د یوې ټولنې یا همداسې د یوې پښتنې کورنۍ، خو اول د هغه د کورنۍ هغه ماحول، کلتور، هغه د پښتنو رواجونه په ښه ډول کې کولی شو انعکاس
او د بل اړخه که درته ووایم د کورني تاوتریخوالي له زده کړې د ښځو منع کول، په بدو کې د ښځو ورکول، په دغه هکله ما راټولې کړې دي. نو خدای دې وکړي چې د ما دغه ناولونو کې، د ما دا لنډو کیسې کې خو دومره څه پراته وي چې په ویلو سره په یوه ټولنه یا یو کورنۍ کې اصلاح راسي. په دې هیله انشاءالله خدای مهربان دی، بس تاسې قلم ازمایي او خلک به یې لولي، لوستونکي لیدونکي ګوري به یې، ضرور به هغه څوک چې کتاب لولي یو څه به ترې زده کوي او د کتاب سره مینه لري. یوه پوښتنه چې ما ول کړې وی خو اوس به یې وکړم په هر صورت، د زده کړو په اړه مو راته ونه ویله چې زده کړې مو څومره کړي؟ د زده کړو په هکله که درته ووایم، زده کړې مې د لیسانس تر کچې پورې سرته رسولې دي. لومړنۍ زده کړې مې د کابل ښار په ناحیې د شهید ښوونځي کې، او لوړې زده کړې مې بیا د کابل په ښوونې او روزنې پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په څانګه کې سرته رسولې دي. ډېر ښه، بس مسلکي یاستئ نو په دغه برخه کې خدای دې وکړي چې همدغسې مخکې لاړ شئ. د کتابونو په ټوله کې راته ووایئ چې څومره کتابونه مو چاپ شوي دي، د نظم که راته ووایي او د نثر هم راته ووایي، که داسې نورې خورې ورې لیکنې وي راته ووایي چاپ څومره دي او ناچاپه څومره دي. خورې ورې لیکنو په هکله که زه درته ووایم، نو په اخبارونو کې پخوا په ورځپاڼو کې مې ډېرې لنډې کیسې چاپېدلې، چې له بده مرغه ځینې خو ما نه بیخي پسې ورکې دي، چې چاپ سوي دي هغه ځان سره مې ساتلې هم نه دي، او شعرونه به مې هم پکې چاپېدل. او د کتاب په هکله که زه درته ووایم، نو یو مې کتاب د غزلو کتاب چاپ سوی ده، نوم یې ده کوڅوله راغله څومره ښکلې زندګي به کوو، زر ټوکه چاپ سوی ده. دغه د ما لومړنۍ شعري ټولګه وه. نو نورو کتابو ته مې نو چا خبره ملا تړلې ده، توکل په خدای. نو 2-3 کتابه نور دي را سره، هغه به هم په لنډ وخت کې د خدای په مرستې سره به چاپ سي. توکل په خدای. په دې هیله د چاپ مبارکي درته وایو او ناچاپ په دې هیله چې هغه چاپ شي. نو خدای مهربان دی، انشاءالله موږ به هڅه کوو چې دا به خپل هغه لیکنو ته او خپل هغه ته به کوشش کوو. انشاءالله خدای مهربانه دی، کتابونه هم چاپ شي او کوم چې ناچاپه دي هغې هم نو موږ ورته دعاګانې کوو او چې دا هم چاپ شي. ښه، نو څنګه دې خوښه ده چې د خپرونې مهرباني څنګه دې خوښه ده چې په دغه برخه کې دې راته یوه لنډه کیسه ووایې، خوشحاله به شو. ولې نه، که لنډه کیسه درته ووایم خو د خپرونې وخت که دومره یاري ونه کړي، نو د ناول یوه برخه به درته ووایم. د ناول یوه برخه ده: خان کاکا خو له سره بړستن تاو کړه او ښه په خړنده خوب ویده شو، خو مېرمن یې تر سهاره په ځای کې ویښه پرته وه او همدا اندېښنې له ځان سره کولې چې خدای مه کړه د خاوند کبر او غرور او لویي یې د لور ژوند خوار او ذلیل نه کړي. د سهار چرګانو اذانونه وکړل، د شپې تیاره لمن په ټولېدو شوه. خان کاکا هم د حجرې په لوري لونګۍ په سر او څادر په اوږو واچولو، خو مېرمن یې لا هم هماغسې په سوچ کې ډوبه وه. زرلښتې تر 8م ټولګیه پورې ښوونځی لوستلی و، په لیک او لوست ښه پوهېدله، خو چې لږ شانته رالویه شوه نو خان کاکا په کور کېنوله. زرلښته که څه هم له ښوونځي ناسته وه، خو د کتاب او قلم سره یې مینه او محبت هماغسې پاللو. چې لږ به اوزګاره شوله نو لیکلو ته به یې مخه کړله. له زرلښتې څخه خپلې کتابچې هېرې شوې وې چې چېرته یې ایښې دي. ټول ځایونه یې ولټول خو پیدا یې نه کړې. خپلې مور ته راغله. زرلښتې خپلې مور ته وویل: مورې، زما کتابچې دې نه دي لیدلې، سهار راهیسې یې ګورم خو پیدا مې نه کړې. خواره مور یې لا هماغسې په فکرونو کې ډوبه ناسته وه. زرلښتې خپله خبره څو ځله تکرار کړه خو مور یې ځواب ورنه کړ. په منډه راغله او د مور مخې ته کېناستله. مورې خیریت دی، چېرته په سوچونو کې ډوبه یې؟ مور یې ورته وویل: هېڅ نشته لورې، د شپې مې خوب نه دی کړی نو ځکه مې لږ سر درد کوي. نه مورې، یو څه خو شته، فکر دې بیخي خراب دی. 4 ځله مې پوښتنه درنه وکړه خو ځواب دې را نه کړ. مور یې ځواب ورکړ: فکر مې خراب نه دی، درته ومې ویل چې خوب مې نه دی کړی، سر مې خوږېږي. زرلښته: نه مورې، زه دې پیژنم، یو څه خو شته چې ته یې پټوې. پلارجان خو به څه نه وي درته ویلي، که هغه څه درته ویلي وي یا یې خفه کړې نو ما ته ووایه، قسم دی مورې، حجرې ته به پسې لاړه شم. مورې: نه لورې، داسې کومه خبره نشته. زرلښته: نو څه کیسه ده مورې، یو څه خو شته که نه؟ مور: اوس یې پرېږده لورې، بیا به یې درته ووایم. زرلښته: بیا یې کله راته وایې مورې؟ ستا دې زما په سر قسم وي چې اوس به یې راته وایې، ځکه چې ډېره مې اندېښنه شوه.
مور: زرلښتې لورې، ستا لپاره د کوز کلي د ملک باچا د زوی مرکه راغلې ده. پلارجان دې وایي چې ډېره ښه او مالداره کورنۍ ده. هلک یې هم ښه هلک دی. زه زرلښته هغوی ته ورکوم. د مور د خبرې په اورېدلو زرلښتې د بلبل په شان غاښونه چوپ شول. رنګ یې تک ژیړ شو. د مخ سرخي یې والوتله. له لاسو او پښو یې دمه لاړه. چوپه خوله او ډکې سترګې د مور له څنګه جګه شوه او خپلې کوټې ته یې واړه واړه قدمونه واخیستل. ډېره مننه. بس خوشحاله شئ. د اخري پوښتنې لپاره راته ووایه چې څه پیغام مو دی ځوانانو ته او کومې برخې ته کار کول پکار دي، نثر ته او که نظم ته؟ مهرباني. مننه. په پای کې یا د پیغام په هکله به زه خپلو ټولو ځوانانو ته، ټولو هېوادوالو ته دا پیغام زه لرم چې تل هغوی باید خپلې ژبې ته خدمت وکړي. فرق نه کوي که هغه نظم وي که هغه نثر وي، خو باید خپله ژبه، خپل کلتور، خپل فرهنګ بډایه وساتو. همدا زموږ فرهنګ دی، همدا ژبه ده چې موږ پرې یادول کېږو، چې د موږ فخر او د ویاړ سبب ګرځي. په دې هیله ډېره مننه، ډېره مننه. بس مرکه به ستا په شعر پای ته رسوو. له تا مننه چې زموږ بلنه دې ومنله او خپرونې ته راغلی. خوشحاله شي. ډېره مننه له تاسې څخه هم چې د ما دغه مات ګډ شعرونو ته مو دومره وخت ورکوو، خپرونه مو پرې جوړه کړه. بس مهرباني وکړئ، خپرونه به ستا په شعر باندې پای ته رسوو. مهرباني وکړئ یو لنډ غوندې شعر دې ورسره شریک کړه لیدونکو سره. راته ووایه په څه باندې پښتون یې، راته ووایه په څه باندې پښتون یې، خویندې میندې د ژړېږي ته سکون یې. ډېر ښکلی دی. او تا کې کومه د پښتو نښه ده پاتې چې خوشحال د خپلو ورونو په بېلتون یې. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. نه حلال او نه حرام درته معلوم دي، مال دولت پسې راخیستی سر نګون یې. څنګه؟ نه حلال او نه حرام درته معلوم دي، نه حلال مال دولت پسې راخیستی سر نګون یې. ډېر ښه دی. او که هر څومره سره او سپین در سره ډېر شي، دا مې واوره تل به ستړی له ژوندون یې. څنګه؟ که هر څومره سره او سپین در سره ډېر شي، دا مې واوره تل به ستړی له ژوندون یې. لږ د خپل ګریوان ته سر ټیټ کړه، ته څوک یې پیدا شوی د دې خاورې له مجنون یې. ډېر ښه دی، ډېر ښکلی دی. د خپل قام ډېره مننه. د خپل قام د ننګ ناموس نه دفاع وکړه، لا هم وخت شته ګرانه سله جګرخون یې. ډېر عالي دی، ډېر ښکلی دی. ډېره مننه. او د نامردو یارانه او مینه پرېږده، تابع کړی یې د جهل په قانون یې.